نن سبا زمانه کې اکثر قاری هغه چاته ویلی کېږي چې هغه صرف د قرآن تلاوت کولی شي یا یې دي وته کیدی شي پوه وي او کیدی شي نه کیدی شي عمل کوي او کیدی شي نه خو قاري صاحب دی خو د صحابه کرامو قاري چې دی د قرآن عالم دی نو عمر ماته ووایي چې کیدی شي دا قاریان زموږ نه داسې ورو ورو ختم شي نو داسې خو به دا قرآن زموږ نه لاړ شي نو داسې کار وکړه عمر راته ووایي چې دا قرآن را جمع که ابوبکر ته ووایي نو زید ته یې ووایي ته داسې ځوان یې چې زموږ د باندې یقین دی اوس ګوره کارنامې ته یعنې په دومره ځوانانو کې دا ذمهواري چا ته واله شوه زید رضی الله عنه هسې دې ځوان باره کې به څه وی چې د کوم مصحف چې ستا لاس کې ده د را جمع کړی څومره اجر به درته میلاوي هغه وی که چېرته ابوبکر راته ویلی وی چې د احد دا غر اوچت که دا به ښه وی وی دومره لویه ذمهواري را کړې چې لویه په دې ووی چې بیا ګرځېدمه نو کله به مې د هډوکي نه قرآن را جمع کو راغستو د پاڼو باندې لیکلی شی هغه مې راغستو په لرګو لیکلی شی د هغه مې راغستو و صدور الرجال او د سړو د سینو نه مې راغستو او ګرځېدم په یو سړي پسې دی تللی او دی را جمع کو دا کارنامه د یاده کې دا ګوره ځوان سړی دی نو کله چې دا قرآن د را جمع کو نو بیا دغه مصحف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره پروت یعنې اوس یره ختمه شوه چې دا به زموږ نه څه شي ضایع به شي پوره دا دی پروت ښه اوس که څوک دا وایي چې د دې څه ګرنټي ده چې زید رضی الله عنه پوره قرآن را جمع کړی تاسو به څه جواب کوئ بیا به رامنډې وایي د شیخ صاحب خواله او چې خبرې شي د عباس داسې اسمان را کوزې او ځمکه ورخیجوي بره د دې څه ګرنټي ده چې دا قرآن هم هغه دی څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نازل شوی او زید رضی الله عنه پوره را جمع کړی الله وایي چې ما د دې حفاظت کړی او دا نشي کېدی چې الله دې د یو کتاب حفاظت وکړي او هغه دې نیمګړی دویمه قرآن موجودو قاریان موجودو بارک الله فیک په هغه کې خو دا نه و چې بلکل څوک نه و چې هغوی ته یاد نه و دا قرآن را جمع شوی دی په هغه وخت کې ګډ علماو په صحابه کرامو کې قاریانو مفسرینو ټول په هغه وخت کې وو او دا قرآن را جمع شو دا ټولو ګویي وو نو زید رضی الله عنه چې را کوم کار کړی دی لوی کار یې کړی دی دغه مصحف بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات شو نو بیا د عمر رضی الله عنه سره دا مصحف ورود عمر رضی الله عنه چې کله وفات شو بیا د حفصه رضی الله عنها سره دا مصحف ورود علي بن ابي طالب رضي الله عنه بوي واعظم الناس اجرا في المصاحف چې د دې مصحفونو مبارک به د ټولو نه لوی اجر چاته میلاویږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوبکر ته به اجر میلاویږي زید ولې یاد نه کړو امر د ابوبکر دی نو لکه دا کار چا کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی دور خلافت د هغه دی وسایل هغه ورکړي دي نو څه ناشنا کار کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بیا د عمر رضی الله عنه دا مشوره او بیا د زید رضی الله عنه محنت سره د نورو صحابه کرام نو دا دویمه مرحله ده په دې دویمه مرحله کې د قرآن ولې را جمع شوی دی یره د څه وه یره د قاریانو د ختمېدو وه نو معنی دا چې یره دا چې قرآن ضایع نه شي دریمه مرحله چې بیا قرآن را جمع شوی دی هغه د عثمان رضی الله عنه دور خلافت دی او هغه دیسي
قرآن نازل شوی دی په 7 حرفونو باندې الاحرف السبعه او په دې کې د علماء اختلاف ته چې دا 7 حروف څه ته وایي احرف څه ته وایي مشهور قول دا دی چې قرآن په 7 ژبو نازل شوی دی 7 لغات 7 لهجې ژبه خو دغه یو عربي ده خو په دې کې دنه بیا د قومونو لهجې دي هغې ته هم لغت ویلی کېږي او هغه 7 قومونه کم یو دي مشهور په عربو کې قریش دویمه قبیله د هذیل دریمه قبیله د ثقیف څلورمه قبیله د هوازن پنځمه قبیله د کنانه شپږمه د تمیم اومه د یمن والا نو دا څو احرف شو و د کم قومونه دي قریش هذیل ثقيف هوازن كنانة تميم أو يمن نو قرآن کی د دې قومونو لغات یعنی د دوی لهجه پکې وه په دې نازل شوی چل دا وشو چې بعضو صحابه کرامو لکه مثال کې یو قرت ویلی بعضو بل ویلی بلی ویلی بلی ویلی بیا د ده شاګردانو دغه طریقه راټینګه کړې ده نو چې کله به د بل کس هغه قرت واورېدو چې هغې و د دې به لږ اختلاف و نو دوی به جګړې شروع کړې یو به وي زما طریقه صحیح ده بل به وي نه زما طریقه صحیح تر دې چې یو بل ته بعضو پکې د کفر نسبتونه کول چې دا په قرآن کې تبدیلي راوستې حالانکې تبدیلي نه وه قرآن په دغه 7 حروفو سره نازل شوی دی یقیني ده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې او په دغه وخت کې څه چلو شو یعنی د ابوبکر صدیق په وخت کې دا چل ولې نه کېدو دا اختلافات ولې نه راتلو ځکه چې د ابوبکر صدیق په وخت کې ملکونه ډېر نه فتح شي او عثمان بن عفان چې کله راغی نو عمر بن خطاب دور بیا د عثمان رضی الله عنه دور هغه ملکونه ډېر شي نوي خلک په اسلام کې راننوتي وو نوي راننوتي هغوی لا په دین دومره خاص نه پوهېدو نو یره وه چې دوی کې به اختلافات پیدا شي هر چې د ابوبکر صدیق دور د پای کې دا یره نه وه خو دلته دا یره شتي نو کله چې عثمان رضی الله عنه ویرېدو او هغه له بعضو صحابه کرامو مشوره ورکړه چې مخکې د دې نه چې دا خلک اختلافات پیدا کړي یو بل مړه کړي سیچل وکړه او دا اختلافات ختم کړه نو هغه کله چې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د ارمینیه د غزا نه واپس راغی عثمان بن عفان د هغه سره کېناستو بعض مهاجرین بعض انصار دا وټاکلی شو د دوی سره مشوره وشوه او د قرآن د مصحف ټول را جمع کو په یو حرف په یو لغت باندې او هغه لغت ته چا دی هغه د قریشو دی چې اختلافات ختم شي د دې دپاره عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه کمیټي کېنوله او باقي چې څومره مصحفونه وو څومره مصحفونه هغه ټول ختم کړو ښه په دې ځای کې هم دا ډیوټي ګوره زید بن ثابت ته ولی شوی دی او د هغه سره یو څو کسان د قریشو نه وو ولې یو څو کسان د قریشو ځکه چې د هغوی په لغت او لهجه او حرف کې را جمع کېږي نو زید بن ثابت د کوم ځای دی دی د مدینې د انصاري دی نو ځکه ورسره عثمان بن عفان بعض کسان نور کړه او داسې دا مصحف را جمع شو د دې نه علاوه چې کوم مصحفونه وو هغه ټول عثمان بن عفان امر وکړو هغه ټول یې ختم کړو ټول نو الله دې اجر ورکړي عثمان بن عفان رضی الله عنه چې دا امت یې د دومره لوی اختلافات نه د الله په توفیق سره بچ کړی نو دا کوم مصحف چې تاسو سره دی په لاس کې دا هم اقا مصحف دی کوم چې عثمان بن عفان رضی الله عنه را جمع کړی نو دا څومره مرحله شوه درېیم اوس که تا نه څوک سوال دا وکړي چې د ابوبکر صدیق او د عثمان رضی الله عنه دې دواړو په دې را جمع کولو کې څه فرق دی کېدای شي دا فرق دا خو یو فرق دی یعنی هلته لغات ودي ولهجې دي ابوبکر صدیق په دور عثمان رضی الله عنه په دور کې د په لغت د قریشو کې را جمع شو دا خو فرق دی دا یو فرق شو سوال بل دا دی چې وجه څه وه تاسو خو اختلافات زیاتېدل
زه پوه نه شوم یعنې ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله جواب به یې داسې ورکوي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې قرآن را جمع شوی دی ځکه چې یره د قرآن د ضایع کېدو وه د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې را جمع شوی دی یره د اختلافاتو وه دواړو کې فرق دی هلته یره د قاریانو د ختمېدو ده چې قرآن ضایع کېږي دلته یره د اختلافاتو ده چې په امت کې اختلافات راشي اوس ورسېدی په دې کې دا ما مختصر خبره وکړه چې قرآن کریم څنګه را جمع شوی ده او موږ ته څنګه را رسېدلی دی ښه بله مسله دې قرآن کې چې د سورتونه دي د هر سورت خپل نوم دی سورة الفاتحة البقرة العمران النساء المائدة او دې څیزه سوال دا دی چې دا نومونه پیغمبر دي سورتونه له یې ښودي دي که نه د اجتهاد د صحابه کرامو دی یا د بعضو علماو دی دا نومونه یې له یې ښودي نو دې کې د علماو اختلاف دی خو محققین علماو لکه امام ابن جریر الطبري امام سیوطي رحمه الله داسې نور هغوی دا خبره کړې ده چې د دې سورتونو دا نومونه دا توقیفي دي توقیفي څه معنی نه توقیفي معنی ده چې پیغمبر ولې یې ښودي دي ښه بعض نومونه اجتهادي دي او تاسو به انشاءالله کله چې زه صورت شروع کوم هر صورت قرآن کې زه به درته وایم چې دی خپل نوم دی بعض اجتهادي نومونه اجتهادي مطلب یعنې صحابه کرام ولې یې ښودی دی یا بعضو علماو بیان کړی خو دا کوم نومونه چې اوس دي د قرآن چې تاسو سره لاس کې دي د هر صورت دا کوم نوم چې دی د چا یې ښودی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښودی دی او حدیثونه به تاسو اورېدلي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د صورتونو نومونه اخیستي لکه چې هغه حدیث کې چې وایي سورة البقره او آل عمران به د قیامت په ورځ څه کوي سفارش به کوي دې کې د صورتونو نومونه اخیستي او سوره فاتحه ذکر کړی داسې نور صورتونه الکهف چا چې اولني لس ایتونه سورة الکهف یاد کړو سورة الملک نه سورة الملک نوم نه یې راغلی خو بس داسې نور ډېر دي نو دا دلالت کوي په دې باندې چې نومونه ولا چا یې ښودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها بل سوال د دې آیتونو د ترتیب لکه سوال زړه کې دا راځي دا واضحه ده چې قرآن ټول په څو کاله کې نازل شوی دی دېرش کاله نو دا خو کېدی نه شي چې څوک دا ووایي چې په یو ځای راغی یو ترتیب و دېرش کاله کې کله یو بلکې پرون مې تاسو دا وایي چې کله کله د آیت صحیح څه راغلی ده لکه پوره آیت هم نه دی راغلی صحیح څه راغلی ده دا ترتیب بیا د دې آیتونو دا څنګه دی نو جواب د دې آیت کې چې دا ترتیب د دې آیتونو او د سورتونو دا ټول توقیفي دی مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی او په هغې یو څو دلایل دي زه به درته یو څو ذکر کړم بس خبره واضحه امام احمد امام ابو داود امام ترمذي امام ابن نسائی امام ابن حبان امام حاکم د ټولو یو روایت راوړی عبدالله بن عباس نه هغه وایي چې زه په عثمان بن عفان پسې ورغلم عبدالله بن عباس په عثمان بن عفان رضی الله عنهم پسې ورغی وی ما ورته وایي چې دا څه چلې چې تاسو د سورة التوبه او سورة الانفال په دې مصحف کې را جمع کړي دي او په منځ کې هم پکې فصل نه دی راوستی فصل څه معنی یعنې منځ کې بسم الله نشتي دا تپوس چا وکړو عبدالله بن عباس د عثمان رضی الله عنه چې ولې دا دواړه سورتونه یو ځای دي او په دې کې بیا په منځ کې بسم الله تاسو نه ده لیکلي نو عثمان رضی الله عنه ورته دا ووایي دا زموږ دلیل دی وی ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو صورت نازل شو نو بعض صحابه کرام به یې راوغوښتو او هغو ته به وایي دا آیت په فلاني ځای کې ولګوئ دا په فلاني ځای کې ولګوئ دا دلیل دی په دې باندې چې ترتیب ولا چا ورکړی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی وی دا انفال سورة الانفال چې دی دا چې کله موږ مدینې ته رالو هجرت هم وکړو په اوله کې دا صورت نازل شوی دی هر چې سورة التوبه سورة براءه دا په آخره کې نازل شوی دی په آخرنۍ برخه کې ځکه چې د تبوک د غزا خبره پکې ده په آخرنۍ وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات ته یو څو ورځې پاتې وي او وی موضوع د دواړو یو شان ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او موږ ته دا وضاحت ونه کو
یا د بعضو خلکو دا ګمان و چې پیغمبر صلی الله وفات شو او دا وضاحت یې نه دی کړی چې آیا دا جدا به وي او که نه دا دواړه به څه یو ځای به ځکه چې دواړو موضوع یو شان ده خبر یو شان ده نو وی ځکه موږ به داسې چل وکړو چې په منځ کې بسم الله پکې ونه لیکله بسم الله په دې ونه لیکله ځکه چې کیدی شي چې دا دواړه څه یو صورت یو ځای نه کړو ځکه چې کیدی شي دواړه څه جدا جدا دا حدیث مې ولې بیانوم سورتونو د ترتیب او د آیتونو ترتیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پخپله ورکړی یو بل حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه وی ګوره وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وم وی بره اسمان ته وکتو او بیا چې نظر یې راکوز کړو نو وی ما ته ووایي چې اتانی جبریل علیه السلام راغلی دا ډېر واضح دلیل دی فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة وجبريل عليه السلام راغله أو دي آية مباركة رتوي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بسورة النحل كده وجبريل راغله أو يغرتوي دا آية ببلاني سورة كي بدي بلاني زكي ولا جوا خوازي هذا تلا ترتيب تلا دا سده دا توقیفی دی او یو بل خسته دلیل پی دی دا په صحیح بخاری کې دا روایت ته نه په صحیح مسلم کې دا روایت ته عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د کلاله په باره کې ډېر تپوس کړی کلاله څه ته وایي میراث چې د دې میراث ته میراث به څه کېږي دا مسله به راشي انشاءالله تاسو به وورئ چې یو سړی میراث یې او دی مړ شي د دې مال به څه کېږي نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څو پیرې تپوس کړی چې د دې کلاله څه مسله ده وایي یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه په دې سینه کې داسې ووالم وی ما ته وی چې د سورة النساء آخرنی آیت وګوره که نه د سورة النساء آخرنی آیت وګوره دې کې څه دلیل دی چې ترتیب هغه وخت کې و اوس هم قرآن کریم کې سورة النساء کې آخرنی آیت دقه دی چې هغې کې د کلاله مسله بیان شوې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته وی دې سینه کې داسې وو وی د سورة النساء آخرنی آیت وګوره که هغې کې د کلاله مسله ده حاصل د خبرې دا دی والعلم عند الله د سورتونو ترتیب د آیتونو ترتیب او د سورتونو نمونه د ټول توقیفي دي توقیفي څه مطلب دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ترتیب ورکړی نو په دې کې څوک رد و بدل نشي کولی په دې کې څوک ګوتې هغه نشي وهلی په دې سره هغه دا موضوع ختمه شو د هغې نه بعد یو څو منټه پاتې دي شروع به وکړو د سورة الفاتحه په باره کې سورة الفاتحه سورة الفاتحه زم چې د دې په باره کې تاسو ځان ښه پوه کوئ ولې به ځان ښه پوه کوئ شروع د دې نه ده یوه دویمه وجه په ټول کتاب واپسي ده ورته درېیمه وجه د دې نه بغیر مونځ نه کېږي د دې نه بغیر مونځ نه کېږي بله دا سوره فاتحه دې په یوه ورځ کې مونږ وایو نو په دې کې به ورځې ولګي ولې وجه دا ده چې کله ته دلته پوه شوې که نه نو پر روانو خبرو باندې به پوهېږي دلته به ته طریقې زده کړي چې په څه طریقه سړی د آیت ترجمه کوي او بیا یې تفسیر کوي او بیا وضاحت کوي نو چې دلته پوه شي هلته به پوه شي او چې دلته پوه نه شوې هلته نه پوهېږي بعض خلک وایي ترجمه خو ما هم کړې ده زمونږ د پښتنو کې دا ډېر ښه صفت دی چې دوی د الله په کتاب د الله په دین ډېر مین دي
او اکثر کیلو کې که تاسو خیال کړی په دې جوماتونو کې خصوصا د ماسخوتن د مانځه نه بعد د قاریان یا د جومات امام چې کوم هغه به کیسې مختصر ترجمه کوي او خلک ورته ناشي او درته هم حقیقت هم چې خلکو کې اکثر بوډاګان ناشي ربیا پوهېږي یا نه خو ناشي دغه ترجمې چې کومې دي زموږ دغه طریقه نه ده یعنې هغه اسانه طریقه ده الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم روان اوسه هغو په پنځلسو ورځو کې به پوره قرآن ختم ترجمه سره د وضاحت ترجمه سره د وضاحت او چې د کوم ملګري شوق یي د ترجمې د اورولو نو په آخره کې ولې موږ دا ګنجایش ورکوو هغه اورولی شي او دا یو شرف وي ګوره همیشه طالب علم دا شرف ګڼي چې ما د پلاني استاد سره ترجمه کړې ده یا تفسیر زما ترجمه هغه اورېدلې ده ډېره د عزت خبره ده او په دې پوهېږي هغه څوک چې هغه څوک د علم په لاره روان وي او د دې علم نه یې خوند اخیستی نو زموږ ترجمه ګوره داسې نه ده تفسیر چې به ډزر 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 او خبره ختمه شو اکثر هغه ترجمه کوونکی پې هم نه پوهېږي تاسو خیال کړی زموږ د پښتنو کې ډېرو زموږ د زنانې چې دي اکثرو ترجمې کړي دي که نه ولې د زنانو ډېرې ترجمې کړي دي لکه هر ځای کې مدرسه ده او کور کې دننه یو زنانې لیکي خلکو زنانو ته ترجمې کوي او د وړو ماشومانانو ته یې کوي خو دوی کې اکثر زنانه او زنانې دې خفه کېږي نه که زما دا بیان اوري دا حقیقت دی اکثر زنانه په قرآن نه پوهېږي بلکې تلاوت ولې هم صحیح نه ورسي او ترجمه ولې ورسي نو دا ترجمه فایدهمنه نه شوه چې ته بیا هم د الله په کلام پوه نه شوې نو سړی وایي چې حل دا دی چې ترجمه سره د تفسیره زه به ستاسو د یو آیت ترجمه وکړم چې دې آیت کې دا خبره او را به شي داسې آیتونه والله دومره ګران آیتونه دي که نه چې ترجمې درته وکړم په تا به د سر وچورلي چې د دې مطلب څه دی او الله څه ویل غواړي او ترجمې ته یاده که نو ګرځه بې ضرورت دې ته دی چې د دې د تفسیر او وضاحت وشي او دا اله به یې زده کړي چې کله ته د یو عالم سره کښېني او وخت ورکړي او ښه په اوږدو درسونو کې شامل شي ورسېدی بي که نه اوس کې زه دې ملګرو ته یم چې سورې فاتحې ترجمه ډېرو ته به یادوي ډېرو ته به سورې فاتحې ترجمه یادوي خو په دې سورې فاتحه باندې د زړه د کومې نه راځي چې پوه شو پې چې الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې څه ویلي دي اولنۍ خبره سورة الفاتحه دې کې اختلاف ته چې مکي دی که مدني ده خو راجح قول دا دی او مشهور والله اعلم چې دا مکي صورت دی تاسو سره مصحف کې اسې لپاسې مکي لیکلي که نه مکي لیکلي که نه مشهور قول دا دی چې دا مکي دی اوس راځو دې له چې دا مکي او مدني د دې څه قیصه ده دې تاسو قرآن کله کولو کړي نو مخې ته راځي دا صورت مکي دی دا مدني دی دا مکي دی تا ته خو پته یې که نه موږ پرون وایو چې قرآن په څو ځایونو کې نازل شوی دوه مکه مدینه او خواوشا نو بنیادي ځایونه څو دي دوه 14 کاله مکه 10 کاله مدینه دا مکی او مدني دلته چې کوم صورت نازل شوی دی مکه کې د هجرت نه مخکې هغه مکي دی چې هجرت نه بعد هغه مدني دی اگر که علماء وایي بعض تعریفونه داسې نور کړي دي هغه کمزوري دي مضبوط هم دا خبره ده چې مدني هغه صورت دی چې هجرت نه بعد دی مکي هغه صورت دی چې د هجرت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج له لاړ او د عرفات په میدان باندې آیتونه نازل شو دا کوم کالو 10 کال د دې نه یو څو ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو دا یو څو آیتونه چې نازل شوي دا مکي دي که مدني دي ولې مدني دي هجرت نه بعد اگر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دی مکه کې د هجرت نه مخکې بعض آیتونه طایف کې نازل شوي
په نورو موقعو نازل شوي هغه آیتونه هم څه دي مکي دي ځکه چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي او بعضو خو له دا ویلي وي سوره فاتحه په مکه کې هم نازله شوې ده او په مدینه کې هم نازله شوې مکی او مدني ښه سبحان الله د دې دواړو کې فرق واضح دی چې کله سړی په قرآن باندې پوهېږي هغه یې معلومولی شي بغیر د دې نه چې له پاسه یې پې لیکلي چې دا مکي دی او که مدني دی ځکه چې د دې دواړو مضمون څه دی هغه جدا دی او هغه داسې مکي صورتونه که تاسو وګورئ چېرته او اکثر د اخرني صورتونه نه دي د 13مه سپاره یو کم 13مه دي کې اکثر مکي صورتونه دي وګورئ په دې مکي صورتونو کې د عقیدې خبره به ډېره کېږي ولې به د عقیدې خبره ډېره کېږي ځکه چې خبره د چا سره روانه مشرکانو سره که خیال هم کړی دی د لنډي صورتونه چې دي 13مه سپاره کې دي کې اکثر د قیامت باسي او د قبر نه بیا راپاڅېده او الله ته ودرېده او حساب کتاب ځکه چې دې کې د چا سره چې خبر روانه ده هغوی د دین منکر دي نو مکي صورتونو یو خاصیت دا دی چې دې کې اکثر خبره د صحیح د عقیدې دویمه مکي صورتونو کې اکثر د دنیا نه د بې رغبتۍ خبره وي ځکه چې دې کې د مکی مشرکانو سره خبر روانه ده اکثر او د مکی مشرکان متاثر دي د څه نه د دنیا نه دا به راشي انشاءالله تفسیر په دوران کې چې هغوی چې اکثر د حق دیګه کړی دی خو د دنیا د لاسه یې دیګه کړی دی نو ځکه مکي صورتونه که وګورئ نو په کې اکثر الله د دنیا سپکاوی بیانوي ښه دا دویمه نښه شوه درېیمه نښه مکی صورتونو کې اکثر د پخوانو قومونو قصې دي ولې یره ونه ورکوي چې پخوا داسې خلک راغلي دي هغوی تباه شوي دي هغوی داسې شوي دي شوي تاسو هم داسې شئ څو نښې شوې درې څلورمه نښه مکی صورتونه لڼي مکی صورتونه اکثر صحیح ولې لڼي مختصر خبره ځکه چې هغوی غوږ نه نو چې خبره مختصري دوی واوري او اثر پرې وکړي لکه اوس ته یو عالم راولي چې دلته څه کسان دي هغوی د علماو بیانونو ته نه کیني او ته ورته نصیحت وکړه چې کیني تا ته څه ووایي چې نصیحت وکړه چې دوی بیانونو ته کیني او تا ورته 3 غنټې بیان وکړو او خو کیني نه دا ویل سر او تا 3 غنټې بیا شروع وکړه نه رو دوی راواړوه رو په حکمت سره ګوره داعي نه ده چې بیان کوي ته ګوره ځي ته به ګوري انسانانو ته به ګوري حالاتو ته به ګوري دا یو نیم که خیر کړی یو نیم مولوي صاحب هر ځای کې بیان کوي او چې بیان بیا شروع کړي نو سم بس رواني که واده له ورشي ده بیاني که بله ښادي کې ده بیاني الا دا که اوس کوربه ورته راوستی دی چې ته به پکې یو څو نصیحتونه او جدا خبره او چې ورننه وځي زما خپل ځاني دا طریقه ده الا دا چې منکر کار وینم یعنې ناروا په ناروا باندې خو به رد کې اوس مثال کې د خوشحالي پروګرام دی د واده او ما ته چا نه دا نه دي دعوت ماله چا دا نه دی را کړی چې ته به دلته بیان کړي او خلک مصروفه دي او قهقهې لګوي او خاندي را خاندي او زه بیان شروع کړم ولې دې کیسې چل دی څوک د غوږ نه او دا دین قدرمند دی دا دین څه دی قدرمند دی دا هغه چا ته بیان کړي چې هغه توجه یې دې طرف ته لکه اوس بعض ودونه دې ملګرو جوړ کړي د دینداره ملګري چې نو د اول نه پکې سیسټم جوړ کړی چې علماو پکې څه کوي بیانونه پکې نو خلک کوم په دې دغه راځي او دلته صحیح د نصیحت وکړه هم مختصر وکړه اوس دویم حکمت دا دی او د واده شپه ده او هلک غریب نه واده کړی دی هغه دې ایثار کړی دی او جنۍ ایثار دی او تا تقریر شروع کړی دی 2-3 غنټې یو پاو ساعت 10 منټه اهمه خبره بیان کړه اهمه چې د دې مجلس سره هم تعلق ساتي هغه
داسې یعنې د حکمت خبره ته کوو. نو الله سبحانه وتعالی د مکي صورتونه ولې لنډ نازل کړي دي؟ ځکه چې دا مشرکان غوږ نه ایږدي، نو چې دوی دا خبره واوري مختصر ده، نو چې اثر پرې وکړي. آیتونه هم مختصري، صورتونه هم مختصر دي، آیتونه هم مختصري. ها اوس راشه مدني صورتونه دي، دا څونه ښې شوې د مکي؟ څلور. مدني ته راشه، مدني کې ګوره د مسلمانانو د اتفاق خبره به ډېره کېږي. ولې؟ حکومت یې جوړ شوی دی، نو د اتفاق خبرې، د باچا خبره منل، د خلیفه مسله، د حاکم مسله، دا ټولې خبرې بیان شوي، لکه سوره بقره، آل عمران، سوره النساء او داسې به راځي. ښه دغه شان په مدني صورتونو کې مسایل او احکام بیان شوي دي، لکه د طلاق مسله، د نکاح مسله، د رضاعت مسله، د جهاد مسله، نورې داسې ډېرې خبرې، د کور مسلې، د ملک خبرې. ولې؟ ځکه چې دلته مخامخ خو څوک دي؟ مسلمانان دي. اوس د هغوی مسلې حل کول غواړي. څونه ښې شوې؟ دوه. درېیمه دا چې په دې مدني صورتونو کې اکثر دعوت دې طرف ته چې خپل نفس پاک کړئ، خپل اخلاق برابر کړئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ، داسې مه کوئ، ځکه چې مسلمانانو ته خطاب دی. څلورمه نښه، مدني صورتونه اکثر اوږدی او آیتونه یې هم اوږدی، لکه سوره بقرې ته وګوره، دغه آیت الدین چې دی د قرض والا، د پوره یو آیت په یو صفحه کې دی، یعنې څومره اوږد آیت دی. نو مکي صورتونه لنډ دي، مدني څه دي؟ مدني صورتونه اوږده دي. دا یو څو فایدې مې ته ذکر کړي د مکي او مدني سره تعلق ساتلي، ساتو دې فایدو چې تا ته پته وي چې د مکي څه ته وایي، او چې تا ته پته وي چې د مدني دا څه ته وایي، او مکي او مدني کې څه فرق دی. ګوره کله چې تا ته پته ولګي چې دا صورت مدني دی، ته به پوره قصه پوه شوې. تا ته پته ولګېدې چې دا خبره اوس د مدینې روانه ده، نو په مدینه کې څه شي، قصه تا ته رایادې شي، نو په دې آیتونو به پوه شي. انشاءالله تفسیر په درسونو کې به تاسو واورئ چې په یو آیت باندې د پوهېدو دپاره دا خبره معلومول غواړي چې دا آیت د کوم ځای دی او دا په کومه موقع نازل شوی دی. هله به ته په آیت باندې څه شي، ته به پوه شي. لکه اوس یو کس دی سورة الحشر وایي، سورة الحشر کې دا دي چې دا یهود جلا وطن شو، وشړلی شو، او په دوی ذلت راغی، او دوی ځان په خپلو لاسونو خراب کو. نو پس منظر څه دی؟ ته خو لګیا وایې چې یهودو باندې دا ذلت راغلی او داسې، خو ته د هغه وخته پورې په دې آیتونه نشي پوهېدی چې څو پورې تا پس منظر نه یې پیدا کړی. دا آیتونه کوم ځای کې دي او دا څه قیصه شوې وه. نو چې کله تا معلوم کړو چې آیتونه مدني دي، قصه دا وه د مدینې د یهودو سره، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چل کړه، ته اوس په آیتونو باندې څه شوې؟ اوس یې پوه شوې، ورسېدی به که نه. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به شروع کوو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه، د سورې فاتحې فضایل، د سورې فاتحې نومونه، او بیا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې دې تعوذ ویلی کېږي، د تعوذ تفصیل، بسم الله الرحمن الرحیم وضاحت، او بیا مخکې صورت به شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. الله سبحانه وتعالی دې موږ د آخره پورې، د مرګ پورې د قرآن او د حدیث سره تړلي وساتي، او الله سبحانه وتعالی دې ماله توفیق راکړي چې د دې قرآن او د الله د دې دین داسې وضاحت وکړم لکه څنګه چې پکار دی. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.